جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچن د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه نن یکشنبه د 1415 مریض کال د شنګاښ میاشتې په 9 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. په غونډه کې د نوې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د هڅونې او جذب لپاره د مالیاتي او ګمرکي معافیت د تطبیق پر لارښود بحث وشو. له بحث وروسته ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د دغه لارښود د لا غني کېدو په موخه تخنیکي مجلسونه تر سره او نهایی شوې بڼه د اقتصادي کمیسیون راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. په دې غونډه کې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د ښاروالۍ پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرح هم تایید شوه. د طرحې له مخې به خصوصي سکتور د 110 میلیون افغانیو په پانګونې سره اووه پوړي سوداګریز مارکیټ جوړ کړي چې لسګونه هیوادوالو ته به کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د اقتصادي کمیسیون د غونډې ته د یو شمېر تعقیبي موضوعاتو راپورونه هم وړاندې شول چې اړوندو ادارو ته یې په اړه لازمې لارښوونې وشوې. یا د پریکړې د نهایی تصمیم نیونې په موخه د ولي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب دفتر ته واستول شوې.